قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دلته زمونږ یو کوچنی خوراکی بل هم ناسته ده چې کله دغه خوراکی همیرا جاړي، هغه مورکی جاړي، د دې هغه ورونه جاړي، دغه خوراکی هم په ژړا د سترګو ته تاسې وګورئ همدا اوس سترګې سرې اوښتې دي. دې سره هم خبرې کومه. نام چیست؟ میرا بچم چرا بگیرم استی تو بگو کتی مگب بشن حالا برات گرفته ای بچم بر تو ما چی بیاریم؟ تو بر ما بگو میرا بر ما بگو بر تو چی بیاریم بچم؟ چی برات بیار؟ بخیر چند رو با دید است بر تو چی بیاریم بچم؟ بگو تو بر ما کالا برات بیاریم، چوری برات بیاریم، تو بگو نه بر ما خینه برات بیاریم، تو خود بگو نه بر تو چی بیاریم؟ مالا سمیرا بگو بچم چی برات بیاریم؟ تو بگو چی برات بیاریم؟ بر ما بگو ما مو چیز برات میاریم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، شکر الحمدلله یوه روژه مې بله هم لنډه کړه. تاسې ګورئ چې د خیرو سره اذانونه دی او د خیرو سره روژه به افطارو. دغه کورنۍ تاسې ګورئ چې په دسترخوان یې لیړوګان پراته دي او هغه ډوډۍ چې دوی یادونه کوي، هغه خوراکی یادونه وکړه چې موږ د نورو کورونو نه د همسایګانو نه م راوړي د خپلو خویندو لپاره، د خپلو ورونو لپاره. د عبدالواحد کوچنی ورورکی څخه یو دوه درې خبرې نور هم اورو چې عبدالواحد جان څه ویل غواړي. عبدالواحد برادر عزیز، فعلا که هموطنای ما شما تو را از شرق رادیو تلویزیون میبینه، خانواده شما را میبینه، از آنها چی خواستهایی داری، چی گفتنی داری عبدالواحد بچه؟ ما مریض هستم، پیسه نداریم که دوا کنم. پشت زین مردم رفتیم گفتیم قرض بده بیگه نمیدم. گفتیم شما مریض هستم خیر است که بس از اون زن یک دو ست تلبیستیم به خود دوا کدم. سرم هم درد میکنم، پیسه نیست که دوای خدا کنم، مریض هستم. دین دسترخوانم این تو نان افتاده است که سعی کنم برش خفه میشم. دلم آقای مرا کارش نیست که بر ما کالا کنه چپلیا کنه. کلگی دا بیرون ما را پیغور میده، میگه شما نکدی ما خوب جوڑا و چپلیا کدی. ما گفتیم شما غریب مردم هستیم، پیسه نیست که ما برخودن کنیم. شما خیر ببینون ورده و روغن آوردی خانه تان آباد. گنم چیزم نداریم، این نان از مردم یک پرچه جمع کردیم گفتیم ما را بده که بیادرکه نان بخور بر ما آورد. عبدالواحد جان چی خواستهایی داری از آن هموطنای ما که سر شما وری کودکا رحم میکنه، سر شما وری پشتوکا دلش میسوزه، چی گفتنی داری بر آنها، از آنها چی خواستهایی داری؟ کلی مردم کالا و چپلیا کده سگ ما نکدیم، نه نان داریم نه قطعون و افتاده است که از اونمو رو جماعت میکنیم او در پشوی نگدیم چی او نان میخوره اگر چی نبود کتنی او میخوره نان. نه پیسه داریم نه چیز که بر پشوی قطع کنیم. این ریون مردم داده که بگیره برتان پخته کنی. ما گفتیم خیر ببینی بر ما داده کم روغانم داد پخته کدیمش. زنده باشین، زنده باشین عبدالواحد جان. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، د دغه کورنۍ هغه ستونزې مو تاسې ته په ګوته کړي. په دې هیله چې تاسې راشئ او د دغه کورنۍ لپاره هغه زمینه مساعد کړئ، د اختر لپاره د دې ماشومانو لپاره تاسې جامې وکړئ او د دې په دسترخوان باندې تاسې هغه شیان راوړئ چې دا څو ورځې د خیرو سره د روژې پاتې دي چې دغه کورنۍ په دې زړه کې هغه ناامیدګیری نه شي، چې دا ونه وایي چې په چم ګاونډ کې په دغه شتمنو خلکو کې په دغه مسلمانانو کې یو ورځ هم څوک رانغی او ماته د افطاري او زمینه مساعد نه کړه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، په دې هیله چې دغه کورنۍ سره تاسې
راشي او دغه کورنۍ د کابل اډې تر څیرمه دلته ژوند کوي په یو کانډر کې چې د دې نه اخوا ته مخکې مونږ تاسو ته وښوده چې دشته دی د شپې له خوا دغه مورکۍ یادونه وکړه چې زما ماشومان هم دلته یریږي تاسې راشئ او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ زه به دا ووایم چې دغه 1000 افغانۍ یا یو بوجۍ اوړه او یو بوشکه غوړي دغه کورنۍ ته کفایت نه کوي دغه واړه واړه ماشومان شکر الحمدلله زیات دي او د کورنۍ ستونزې هم ډېر زیات دي خو بیا هم زه مننه کوم د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې د مسؤلینو څخه چې دغه کورنۍ سره خو دومره مرستې وکړي که دغسې لږ لږ مرستې زمونږ هغه ټول مسلمانان یو ځای کړي او پرېوړي دغه کورنۍ ته د دې کورنۍ به ژوند په مینه او په محبت سره تیر شي وای خدای دې هغه پستر ګړون کړي چې کوم ظالم کړي پتا باندې وارونه چې خفنا قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه کورنۍ سره یو بوجۍ اوړه او یو بوشکه غوړي او ترڅنګ یې 1000 افغانۍ چې هیلې خیره بنسټ ته سپارلی او چې غواړم دغه کورنۍ ته وسپارم هغه خپل ورور ته وسپارم هغه کوچنی وړوکی ماشوم ته وسپارم چې سلګۍ یې زه اورم همدا اوس تبی هم د کنول په لاس لګېدلی او نقصه یې تاسې ولیده چې یادونه یې وکړه چې کنول خو یې راته ډاکټر صاحب ولګه او نقصه یې راته ولیکه زموږ وس کې نه وه چې موږ دوایانې ځان ته اخیستې وې د یادونې وړې بولم چې ما نه هیر نشي د ننګرهار والي صاحب شاه محمود میاخیل صاحب په امر باندې نن سبا د جلال آباد د امن برقرار ساتلو لپاره ځای په ځای چک پاینونه په لاره اچول شوي دي چې ځای په ځای چک پاینونه دي چې موټرونه تالاشي کوي په دغه چک پاین کې یو ورور ما سره ستړي مشي وکړه او ما ته یې وویلو چې ساحل صاحب ستا خپرونې چې کله هم زه ګورم زه ورته په ژړا یم ستا په خپرونو کې ما هر وخت ژړلی دي په وس او توان کې مې خو ډېر څه نشته دی خو خپل جیب ته یې لاس کړی او ما ته یې وویلې چې زه تا ته یو څه در کوم او دا یو کورنۍ ته ورکړه دغه د وطن ساتونکې چې ما اکثر یادونه کړی چې موږ او تاسې که په خپلو کورونو کې نن په ارامه خوب کوو دا د دغه سربازانو د سر خیرات دی چې هغه په کوم برخه کې دوی په دولتي ارګانونو کې کار کوي زه د ټولو څخه مننه کوم دغه ورور په چک پاین کې ما ته 100 کلدارې راکړي دا 100 کلدارې به زه وایم چې هېڅ به م نه خو ما ته د کروڑ روپو نه زیات د اهمیت لري ځکه چې دغه ورور سره دغه زمونږ رتبه که یې هر څه وي دغه د وطن ساتونکي سره دا احساس و چې ساحل به یو کورنۍ ته ځي او زما په وس کې دغه 100 روپۍ شته دا د یو کورنۍ له ورکړي په بیرون ملکونو کې قدرمنو هیوادوالو دغه مرستې چې یو مؤسسې ته راځي یا هیلې خیره بنسټ ته راځي یا نورو بنسټونو ته راځي دا یو کس نه لیږي هلته زمونږ مسلمانان چې میش دي کله چې هغوی تنخواه واخلي د خپل د تنخواه څخه 100 روپۍ یو ځای کړي او دلته افغانستان چې د جنګونو ښکار ګرځېدلی افغانستان کې چې یتیمان ډیر زیات دي افغانستان کې چې غریب او فقیر کورنۍ ډیر زیات دي دلته هغه خپل مرستې را یو ځای کې سلسل چې هغې کله اچوي نو دا ډیرې پیسې جوړیږي دلته یې راولیږي او موږ په هغه پیسو باندې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی کوو آیا هغه خلکو سره دا احساس شته دی زمونږ افغانانو سره زمونږ مسلمانانو سره دا احساس نشته په یو مکتب کې کم از کم 20 زمونږ خزینه او نارینه استادان او استاد هلته دندې پر مخ وړي هلته استاد وي هلته استادان وي کله چې دوی تنخواه واخلي آیا دوی نشي کولی چې 100 روپۍ 100 افغانۍ دوی را یو ځای کړي او دې نه به ډېرې پیسې جوړیږي او په هغه پیسو مونږ کولی شو هغوی په خپله کولی شي
چې په چم گاون کې داسې اړمن کورنۍ اوسېږي لاسنیوی وکړي. همدارنګه زمونږ په نورو ارګانونو کې چې دغه زمونږ نور کارمندان کار کوي که په هر اداره کې وي چې کله تنخواه واخلي او دوی د یو بکس جوړ کړي او په هغه بکس کې د 100 روپۍ واچوي. زه په دې امید او په دې باور یم چې انشاءالله چې یو کورنۍ به ښه ژوند پې پر مخ ځي، یو کورنۍ ژوند به ښه په خوشحالۍ سره په مینه او په محبت سره پر مخ ځي. بیا هم مننه کوم د هغو ټولو شتمنو هیوادوالو نه چې کله هم مونږ پې غږ کړی که دلته په داخل کې ژوند کوي او که د هیواد څخه بهر ژوند کوي چې مونږ سره یې مرستې کړي، هیله خیره بنسټ سره یې مرستې کړي او هغه مرستې مونږ په شفاف ډول راوړي دي او اړمنو کورنیو ته م سپارلي دي او بیرته مو یو کلیپ ترې جوړ کړی دی او د شرق راډیو تلویزیون د لارې مو ورته نشر کړي تر څو پورې چې هغه اعتماد دوی پر هیله خیره بنسټ کوي چې د دوی اعتماد پر ځای پاتې شي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دغه د سرباز ورور، دغه زمونږ د وطن د ساتونکي ورور، دغه 100 روپۍ به دغه کوچنۍ ګلالۍ ماشومې ته ورکو چې دا هم خوشحاله شي او په دعاګانو کې یاد وساتي. دغه کوچنۍ ګلالۍ ماشومې دعا به انشاءالله چې قبلیږي چې الله تعالی دې زمونږ دغه سرباز ورور د هر آفت نه د هر مشکل نه په امان وساتي. دا ستا دپاره بچي بګیره ای به خاطره تو د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې هغه 1000 افغانۍ هم دغه عبدالواحد جان ورور ته سپارو. دا بچی ته واله په دې به یو ښه ډاکټر ته انشاءالله لاړ شي او دوا به ځان ته والي. خب شما خودداری صحبت میکنین، چی خواسته دیگه دارین عبدالواحد جان؟ یعنی 1000 افغانی کفایت نمیکنه. همین ساعت شما را از شرق رادیو تلویزیون آن کسایی میبینن که دارایی داره، پول داره، میتوانم رای شما کمک کنه. چی دیگه خواسته داری عبدالواحد جان؟ مای دگه بس از بکار دگه مسا که چپلیا بخریم کم کی به مر بر خوب ډاکټر وبرم کم جوړ شم برما دگه که پیسام بکار اس کالا و چپلیا بخودان کنیم کم کی به برما کالا و چپلا بیاره یا پیسه بیاره بوده برما کنه. زنده باشی عبدالواحد جان. همشیری عزیز، چی گفتنی دیگه داری؟ چی خواستهای دیگه داری؟ در دل دیگه کدام ارمان دی است بر ما آن را هم بگوی. بیادر اگر کمک داریم که بچه مر بین با دکتر ببرن، خوب دکتر ببرن که دیگه که ما کمک شوین. بیادر کمک دیگه کمک شوین که ما بیادر دیگه نیو چیز داریم. خیر ببینی خانه تابت خدای پاک قبولت که جمع کنه، خدای پاک اجی کنه، خدا بخیر ببرتانه. بیادر خیر برکت و خانه تاناباد یعنی وست دیگه هم که ما بکنه کمک شوی. بیادر خیر ببینی خانه تاناباد یو بچه مر به دکتر ببرنی رجس کنه کمک شوی که ما شیشو بتری شیا بر ما بخیر. بیادر خیر ببینی زیاد که ما کمک شوی. بیادر دیگه کمک زنده باشین همشیره. همیرا جان، برنامه به پایان میرسه، وقت برنامه ما پوره است. چی گفتنی داری؟ بخیر عید را روان است. برای آن مردم پولدار چی گفتنی دارین؟ بر تو کدام کارایی کنه؟ برما کالا کنین و چپلی کنین بر بیادر کن بر خوار بیادر مکنین بر مادر پدر مکنین. هیچ چیز نیست که بکنی چی شب بکنی مگر شما که ما کمک کنی که ما کالا بخریم، چپلی بخریم، شیشه و بطری بخریم، سور خفتا می باشه، دخانگه کفتاده می باشیم، ایتو گرمی رقرق می باشیم. بیادره که مرسه که جل زدش دل مادر پدر ما بسته که زیر دوای شکی خیلی کده که از اوسون ما گیران میکنم که خدا نکده نبمبره که پیسه نیست که چیشه دوای شکنیم. صدر پاکک بطرف کنول برشکت و آدم برش پیسه چین مشتکت نقصه که بر دوا بخر پدر ما گیران کد که پیسه ما از کجا کنم که ما بخرم کلگی ما را گیران گرفت که ما پیسه از کجا کنیم. بر تو چی کنیم همیرا جان؟
آن مردم تو را که می‌بینم وطنه ما شما را می‌بینه بر شما کدام کاری را بکنیم که تا از چشم تو اشک نریزه تا تو خوشحال باشی امیرا ما خوشحالی می باشم که بر ما کس کالا کنر چس کنه کل مردم چپلی می کنه مارا میگه شما غریبانان هستی کالا برتان کس نمی کنه بابیت ندید ما میگه شما بر ما خدا خیدت ما به خدا خیر کردیم میگه شما را چقه خدا بده گفته ما رسای که ما زس غریبی از زکنان سوال کس دگه سای سوال کوینی نا توتا کار مردم بر ما میده از گم سای که سوال کدم یقگک میده دگم سای که سوال کدم یک دانه میده امور من گیریم پشوی بر مادر خود نگاه میکنیم کی پشوی خدا کش کنه دگه چی چاره نیست چیز نداریم بیادر که کلانم نداریم که کنه بر ما کار بیاره نانونو بیادر رزیم اس مریض است کفتاده است قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د همیرا جانې خبرې تاسې واورېدې چې زه هغه ټولو شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې تاسې راشئ زما د دغه ورورکۍ علاج وکړئ خدای مکه خدای مکه چېرې داسې نه شي چې زما دغه ورور مړ شي خدای دې دغه کورنۍ په خپل امن کې وساتي خدای دې په خپل امان کې وساتي مرګ دې دغه واړه واړه ماشومانو نه لرې وساتي په دې هیله چې قدرمنو لیدونکو دغه کورنۍ تاسې یوازې پرېنږدي او راشئ او دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توریالی ساحل ستاسې ورور ستاسې کوربه او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو زه به بیا هم ووایم د دغه روژې د ماښامۍ په خاطر چې راځي قدرمنو هیوادوالو خپل لاسونه لپه کړو هغه لوی خدای ته د هغه لوی خدای څخه وغواړو او زه غواړم چې دغه واړه واړه دغه ماشومان دغه مورکۍ دا ټول د لاسونه پورته کړي لاسونه مورجانې پورته کړي د دعا په شکل کې چې دعا وکړو چې یا الله د دغه روژې مبارکې میاشتې په خاطر زمونږ هغه کړي ګناهونه مونږ ته ته وبخې زمونږ په دې وطن کې ګران هیواد افغانستان کې سوله راولي امن راولي مینه او محبت راولي تر څو پورې که زمونږ په افغانستان کې سوله وي نو دغسې واړه واړه ماشومان دغسې کورنۍ به غریب او فقیر هېڅ چېرې هم نه پاتې کېږي ټول به په مینه او په محبت سره ژوند وکړو زمونږ په دغه هیواد کې دغه جنګونو له امله دغه ناامني او دغه ناخوالو له امله زمونږ ګڼ داسې کورنۍ دغسې ستونزو سره مخامخ دي د یو سرلوړي او سوکاله او باثباته افغانستان په هیله تل د وی افغانستان ژوندی د وی افغانستان لوی الله مو مل شي